حکیم الله مسعود ته د درناوي فلم جوړ شوی دا چې دا فلم چا جوړ کړی او حقیقت پکې څه ده په همدې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. حکیم الله مسعود ته د درناوي فلم جوړ شوی. د پاکستان د طالبانو غورځنګ د ابطال الامت په نوم د نږدې 40 دقیقو مستند فلم کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون د جهادیانو لپاره لوی بری بلل شوی. په ویډیو کې هڅه شوې چې پاکستاني طالبان د افغان طالبانو سره نږدې یا تر اغیز لاندې وښودل شول. دا مستند په داسې مهال دی چې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ له سولې تړون وروسته پوښتنه دا ده چې د پاکستان مخالفو وسلوالو راتلونکی به څنګه وي. کله وي خو افغان حکومت د دې ډلې ملاتړی بلل کیږي، نو بل لوري ته ویل کیږي چې دوی داسې ځای فعالیت کوي چې د افغان طالبانو لاس کې دی. ویډیو د پاکستاني طالبانو خپرندویه ادارې عمر میډیا څو ورځې مخکې خپره کړې وه. د حکیم الله مسعود د 2009 کال اګست کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود له وژل کېدو وروسته دویم امیر شو، خو پر 2014 کال کې په نومبر کې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه سره نږدې د امریکا بې پیلوټه برید کې ووژل شو. ویډیو کې د حکیم الله مسعود د وسلوال ژوند مختلف پړاوونه راغلي، لکه افغانستان کې د افغان ځواکونو او امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو پر ضد د وسلوالو بریدونو مشري، پاکستان کې د وسلوال ګرۍ پیلول او د مختلفو قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو جوړولو کې د هغه رول. د فلم پر 2009 کال خوست کې د CIA پر مرکز برید د حکیم الله مسعود تر ټولو ستر پلان جوړ شوی، خو نورې سرچینې او امریکایي رسنۍ وایي چې د برید اصلي پلان القاعده جوړ کړی و او دا دعوه هم شوې چې تر ډیره بریده پورې حکیم الله مسعود له اصلي هدفه بېخبر پاتې شوی دی. پر دې سربیره پر 2010 کال مئی کې د امریکا په نیویارک ښار کې د پاکستاني وګړي فیصل شهزاده د ناکام برید پلانونه هم حکیم الله مسعود بلل شوی دی. د فلم کې ویل شوي چې حکیم الله مسعود له نورو ډلو په تیره د افغان طالبانو له مشرتابه سره ښه اړیکې درلودې. پاکستاني طالبانو افغان طالبان یو فطري پیداوار بللی او یو ځای کې د حقاني شبکې مشر لیدل کیږي چې د حکیم الله مسعود په امامت لمونځ کوي، او بل ځای د دې ډلې مهم قومندان مولوي سنگین زدران سره د حکیم الله نږدې اړیکې ښیي. پر دې سربیره د ملا دادالله او ملا یاسر یادونه هم شوې ده. د ازبک وسلوالو حکیم الله مسعود د ښو اړیکو یادونه شوې، خو له القاعده سره د نوموړي د راشي درشي کوم خبر نشته. هغه هم په داسې حال کې چې ځینې پاکستاني کارپوهان وایي دا ډله له پیله د القاعده مخکښه ملګرې او تر اغیز لاندې وه. په دې ویډیو کې د پاکستاني طالبانو مهم قومندان او په پاکستان کې د جهادیانو ملاتړی مختلف مذهبي کسان لیدل کیږي، لکه د سور جماعت یا لال مسجد او سپاه صحابه، ځینې مشران او کراچۍ کې نامتو دیوبندي عالمان چې ټول پخوا مړه شوي دي. د ویډیو کې نیک محمد وزیر، عبدالله مسعود، بیت الله مسعود، ولی رحمان مسعود، علي سجنا مسعود، قاری حسین مسعود، شیخ خالد حقنا، مولوي فضل الله، عمر خلیفه او نور په لسګونو مهم قومندانان شته چې ټول وژل شوي، خو طارق افریدی، کاري شکیل او نور پکې نشته چې دې برخه کې مهم بلل کیږي. د افغانستان د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر شهریار مسعود او د دې ډلې یادونه یې نه ده شوې. د استاد احمد فاروق، الیاس کشمیري، بدر منصور، امجد فاروقي او د القاعده د نورو مهمو پاکستاني مشرانو یاد هم نشته چې د اسلام آباد د حکومت خلاف یې مهم رول درلود. خو د القاعده ځینې مشران لکه اسامه بن لادن، مصطفی ابو یزید او انور العلوقي، ابو ماسب زرقاوي یاد شوي دي. ویډیو کې دا یادونه هم شوې چې که د سپټمبر 11 له پیښور وروسته په افغانستان کې اولنی ځانمرګي برید د شمالي وزیرستان اوسیدونکو کړی. دوی ویډیو کې د خراسان داعش یادونه هم کړې
چې په انڅټ یې د پاکستاني طالبانو هغه مشرانو کړی چې حکیم الله مسعود ته نږدې او ښې لاس بلل کېده، چې په سر کې په شاهد الله شاهد، مشهور مقبول اورکزي او د پاکستاني طالبانو د اورکزي جنسي نور مشران هم راځي. د هند د نیمې وچې لپاره القاعده او افغان طالبانو خپل نشراتي موادو کې پر دې ډله سخته نیوکه کړې، خو د پاکستاني طالبانو دې ویډیو کې د داعش نه یادول د غور وړ دي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.